چا سره د سره چې تا نه پکچر جوړ کړو بالکل دا راغلو ما سره په ټیبل ټاک ناستو ټیبل ټاک ما سره ناستو ټیبل ټاک پیژنې آمنے سامنے په پبلک کې مینو ته یو پښتانه صحیح ده تاړو ما ته پوښتنه مګوا نه دا کشې ده کنه د ګوره غلطه ہے کنه غلطی دې کړې کنه ډیماند مې ولنه دې منلې د سیکس ډیماند مې ولنه دې ولې خلا مې بنده کبا کی د سیکس ډیماند یې راته کړوي ما سره کمرې ته لاړ دا بیغه د مور نه زیناکار چې راوته دي چې ما ورته انکار وکړو نو سړی لاړو زما الټا اپوزیټ چلیدو کینه غلی ځشانه تا ته ډیماند شي ما ته شوی دی غلی ملګرو دا هغه مینو دا کم چې تاسو به یاد وي وایي زما د کم فیملی بیک ګراوند چې دی هغه ډېر زیات سټرانګ دی خو زه به وایم چې لعنت شه او په دې باندې شه لکه دې چې کوم په لایو کې راغلی او کوم قسمه الفاظ دا استعمالوي اوس لکه زه به تاسو ته دا ووایم چې دې یاد څوک کو هغه ښایي زایدرمان یا دې نه علاوه کوم شهرام چې دی هغه یاد کو نو که تاسو ویډیو کتلی وي دا ویډیو لږه زړه هم ده دا کوم لایو چې راغلی ده نو په دې کې دې یاد کړی دی زاید رحمان کوم چې په سعودي عرب کې و دې ته چې کوم کنځل کول د هغې نه پس چې بیا د دې څه تصویر هغه لیک شو نو د دې نه دا تپوس کوي چې ستا تصویر هغه څنګه وایرل شو څنګه لیک شو نو دې ورته کومه قصه چې وکړه چې ما سره دا په ټیبل باندې یو ځای ناست و ما نه داسې غلط ډیماند وکړو ډیماند یې دا وکړو چې ته ما سره کمرې ته لاړه شو زه ورسره نه تلمه نو بیا دې کوم زما تصویر هغه ایستې و او دا لاړه خو که زه دلته تاسو سره شریکه کوم نو د دې دا یو تصویر خو نه دی لکه تقریبا مونږ وګورو په میاشت کې د دې ویډیو راځي تصویران راځي نو هغه څوک شریک کوي چې په خپله یو سړی خلک وایي چې په خپله د پکې چینجي نه وي نو بل ته هغه مه وایه چې لکه ته دغسې څه متل دی خیر خو لکه هر څه چې کم کوي نو هغه هم دا په خپل لاسو باندې کوي دا کم تصویران چې وایرل کوي ویډیو وایرل کوي لکه زه دا منم نه چې یو کس هغه نه غواړي چې زما ویډیو تصویر وایرل شي او هغه وایرل شي خو کم ټول لاس چې دی هغه پکې د دې خپل دی بلکې بله دا خبره هم ده چې ته ولې د داسې هلکانو سره ګپونه لګې او بیا هغه وروستو چې بیا څه ریزلټ راوځي بیا هغه باندې کنځل او رد بد هغه ویناګانې کې خو به هر حال زه به تاسو ته ویم چې سوشل میډیا ته څوک هم راوځي هغه که ښځه وي نو د هغې کم یعنې زه به دا ویم چې هغه صفا بیان نه پاتې کېږي خو دغه لنډه شان ویډیو هغه هم تاسو سره شریک کول انشاءالله بل ویډیو کې میلاویږو الله حافظ